نن من د دوشنبه ورځ ده د پکتیکا په ولایت کې د ترکیې د هلال احمر کومک توزیع کوو 300 کوره او موږ د ترکیې د ملک نه یو جهان مننه کوو چې دغه کومک د موږ د مظلوم بېوزله دردېدلي او ډېرو احوجو خلکو سره کوي. الله جل جلاله دې دوی ته جزای خیر ورکړي او د دوی نه غوښتنه ده چې موږ سره دغسې کومکونو ته دوام ورکړي. هغې وجه دا ده چې زموږ خلک محتاج دي او که داسې طریقه باندې موږ سره دوی کومکونه وکړي چې دوی خلکو ته کار روزګار ورکړي پیدا شي او دا په خپل هغه کار روزګار او مزدورۍ باندې ولګېږي، نو الله جل جلاله دې دوی ته جزای خیر ورکړي او دا په 4 ولایتونو کې دوی دا 300 کورونو ته دا کومک ورکوي او شروع ده او توزیع کیږي. الله دې دوی ته خیر ورکړي. 300 کورنۍ دي او دا مواد چې دي په دې کې 25 کیلو اوړه دي او غوړي دي، تور چای دی، وریجې دي، دال دي، مکروني ده، بل قسم دویمه نمونه وریجې دي، مالګه ده، روب دی، دال نخود دي او مربا ده. نو دغه په دې نننۍ چې موږ توزیع کوو دغه موادو یعنې دغه جنسونه یې دي. دا د مټاخان موږ سروې کړې ده، دا د مټاخان خلک دي او دې پسې متصل موږ بله سروې لرو په وازه خوا کې 500 کورونو دپاره. محترم مولوي صاحب عارف الله حامد چې د سرې میاشتې رئیس دی نو دو به سبا د سروې دپاره وځي، انشاءالله موږ به هم د نظارت دپاره ورځو او هغه 500 کورونه هم د ترکیې د خوا نه سروې کېږي او د ترکیې د خوا نه به هغو ته هم انشاءالله په دې لنډو ورځو کې 500 کورو ته هم دا توزیع کوو.